Number 1. ته ولې ژاړې؟ Why are you crying? Why are you crying? یو ملګری می دا کیسه راته وکړه. A friend told me that story. A friend told me that story. ته ولې دروغ وایې؟ Why do you lie? Why do you lie? موږ چیرته یو؟ Where are we? Where are we? ته پوهیږې چې هغه چیرته اوسیږي یا ژوند کوي؟ Do you know where he lives? Do you know where he lives? هلته هیڅوک هم نه و. There was nobody there. There was nobody there. هلته څه دي؟ What is over there? What is over there? اډه یا تمځای چیرته ده؟ Where is the station? Where is the station? زه غواړم چې هلته یو ځل بیا لاړ شم. I want to go there once more. I want to go there once more. په زرګونه خلک هلته وو یا موجود وو. Thousands of people were there. Thousands of people were there. Thousands معنا زرګونه. People خلک. زه ټکسي چیرته رانیولی سم یا پیدا کولی سمه؟ Where can I get a taxi? Where can I get a taxi? Get معنا پیدا کول یا نیول. د where معنا ده چیرته. هغه یوه زړه کلا ده یا یوه زړه ماڼۍ ده. That is an old castle. That is an old castle. Castle معنا کلا یا ماڼۍ ته هم استعمالیږي. یادونې وړ ده چې په castle کې ټي نه تلفظ کیږي. ټي سایلنټ ده. That is an old castle. هغه یوه زړه کلا ده یا ماڼۍ ده. ما باید داسې نه وای کړی. I shouldn't have done that. I shouldn't have done that. زه پوهیږم چې تا ټول خپل هڅه وکړه. I know that you did your best. I know that you did your best. تاسو چیرته روان وئ یعنی چیرته تللی؟ نو په انګلیسي کې به وایو Where were you going? Where were you going? تاسو چیرته روان وئ؟ د where معنی ده چیرته. ته به ما هلته ورسوې؟ Will you take me there? Will you take me there? د take معنی ده رسول یا بول. There هلته. Will you take me there? ستا بوټان دلته دي.
Your shoes are here. Your shoes are here. هیڅ ثبوت نشته. There is no evidence. There is no evidence. The evidence معنا ده ثبوت. No نشته. په دروازه کې یو سړی ده. There is a man at the door. There is a man at the door. The door معنا ده دروازه. The man معنا ده سړی. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې و. هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په سیمپل ساده پښتو ژبه کې زده کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ترڅنګ یې د بیل آیکن ووهئ او بیا په آل کلیک وکړئ. دې سره به زموږ هر نوی کلاس چې موږ یې روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. او که چیرته کومه غوښتنه نیوکه یا پیشنهاد لرئ نو مهرباني وکړئ موږ ته یې په کمنټ باکس کې پرېږدئ. تر بیا چې زه حاضرېږم تر هغې مو په پاک رب سپارم. هر چیرې چې یاست الله مو مل شه. Thank you so much for watching.